افغانانو ورونو د طالبانو د خوا نه نوی فرمان جاري شو د جنکو یا زموږ او ستاسې د خویندو میندو یا د بچیانو په باره کې نور به د افغانستان خویندې میندې مکتبونو پوهنتونونو ته نه ځي. دغه 5 او 6 پورې چې دا به یو څو ورځې پس بل یو دغه راوباسي فرمان او دا به بند کړي. اول دا کم فرمان چې دی راایستلی طالبانو دا بالکل د قرآن سره مقابله ده، د قرآن په خلاف یې راایستلی، دا بالکل د شریعت په خلاف یې راایستلی، دا بالکل د اسلام په خلاف یې راایستلی، دا بالکل د اسلام د بدنامولو دپاره دا فرمان جاري کړی، دا بالکل د افغانانو د تبعي او د افغانستان د بربادۍ دپاره دا فرمان راایستلی. اوس موږ او تاسې له څه پکار دی افغانانو ورونو؟ که موږ او تاسې کې چېرته انسانیت وي، افغانیت یا مسلماني وي، جنکۍ خو پرېږدئ چې هلکان مکتبونو ته ځي، نورې ونه لېږئ. که څوک ډاکټرانې وي، ښځې نرسانې وي، معلمانې وي، د خدای په لحاظ باندې دغه ټیم دی په کورونو کښېنئ، نور وظیفو ته مه ځئ او ما په خپلو بچیانو تعلیم کوئ. د ډېره بښنه غواړم چې زه دا خبره کوم، ځکه چې افغانستان کې تعلیم هېڅ پیدا نه لري. ځکه چې ته به په بچي 15 کاله 20 کاله تعلیم وکړي، پیسې به د یو ځای نه بل ځای نه را پیدا کړي، چې هغه دغه والي یو ځای ته ورسېږي، دلته له ټوپک والا را ورسېږي، په چوکۍ هغه کښېني، ستا بچی ورور مجبور شي یا به پاکستان ته مهاجر کېږي یا به ترکي ته یا به یوروپ ته مهاجر کېږي. نو اول د تعلیم پیدا چې شوه چې په افغانستان کې موږ کوو هېڅ پیدا نه لري. باید دغه د جنکو څه چې د هلکانو مکتبونه باید موږ او تاسې وتړل شي. او ما دا مخکې دا خبره کړې ده، زه نه ټول مجاهد ما ښودلي نه ټول طالبان ما ښودلي، خو زه درته دا په ګرنټۍ وایم چې دا کمې د اسلام دعوې کوي او دا ډېر د شریعت دعوې کوي، دا قسم په خدای دی چې د شریعت خلاف هم دي، دا قسم په خدای دی چې زموږ او ستاسې د تعلیم په خلاف هم دي. دوی د ذهنیت داسې دی چې دوی نه غواړي چې په افغانستان کې تعلیم وشي. او د افغانستان خویندو میندو تاسې دغه شان ځان جوړ کړئ لکه د هنارباني وکه چې شو چې طالبان ورته داسې ولاړو او هغې 14 رقمه عطرې په ځان اچولي او دې ورته لکه د غلامانو په هوایي میدان کې ولاړو. دغه شان دې ځان برابر کړئ، ځکه چې په حجاب کې په پرده کې دې دا نه غواړي چې تاسې پرېږدي. تاسې ته شرم نه دی پکار. اول که تاسې کې طالبانو تاسې ته ویم، که تاسې کې چې د غیرت وي، خو په دې قطر کې د لورګانې او زامن سبق وي، راوباسئ د دې مکتبونه، د هغلته په امریکایانو پوهنتونونو کې سبقونه وي، په دې یوروپ کې وي، په امریکا کې وي، په لندن کې وي، په جرمني کې ستاسې طالبان او د مجاهدینو پراته هستئ او ټول بچیان او لورګان او زامن د کفارو مکتبونو ته دي. همداسې په پاکستان کې د مکتبونو ته نه دي روان دا لورګانې، او په افغانستان کې هم قیامت راښکته کړی دی. افسوس د افغانانو ورونو دا ټولې خبرې درته ما کړي چې نه دی ملي اردو غواړي، دی نه تعلیم غواړي، دی غواړي چې د افغانستان جومات یا مدرسه چې جوړه کړي. نن زما ټولې خبرې په ثبوت ورسېدي. واحده لار تاسې سره دا ده چې راوځئ او بایکاټ وکړئ، په دې حکومت کې کار مه کوئ، ښځه یاستئ که نارانه سئ، مکتبونه مکمل بند کړئ.